په سپیره ډاګ او سخته ګرمي کې تر دغو خیمو لاندې سلګونه نجونې او هلکان د خپل ژوند د روښانه راتلونکي په هیله زده کړې کوي. داسې یو ښوونځی چې متوسطې دورې ته یې ارتقا کړې او 4 دورې فارغین یې هم ورکړي، خو تر اوسه درسي ودانۍ، د څښاک پاکې اوبه، مناسب چاپیریال، احاطه درسي مواد، ښځینه ښوونکي، کافي تشکیلات او نور ګڼ سهولتونه نه لري. د پکتیکا ولایت مرکز شرن ښار په یوه څنډه کې د عمران بابا منځنی ښوونځی 600 زده کوونکي لري چې نږدې 80 سلنه یې نجونې دي. د یاد منځني ښوونځي یو تن ښوونکی وایي چې پوهنې ریاست ورته یوازې یوه خیمه ورکړې او نورې هغه یې له نورو ښوونځیو په سوال غوښتي او ترلاسه کړي دي. تقریبا یو نیم از 2 سال کې زده کړې وکولې چې هېڅ سر باندې سیوری نه و د شاګردانو، او درسي محیط په حال اوس هم نه برابر، اداره نه لري. مثال یو کانټینر لرو، په هغه کې هر څه اچولي دي، مثال اضافي مواد او د ادارې سامان، چوکۍ، میز، هر څه ځینې لوري کې امضا کوي استادان. د عمران بابا ښوونځي یو بل ښوونکی محمد حسین وایي چې ډیری وخت یې ځینې زده کوونکي د تشناب نشتون له امله ښوونځي ته د زده کړو لپاره نه حاضریږي. محمد حسین زیاتوي چې د نوموړي ښوونځي لپاره کال وړاندې ودانۍ منظوره شوې وه، خو د ځینو ټولنیزو ستونزو له امله بل ښوونځي ته جوړه شوه. هغه هم د سیمې له خلکو او دولت غوښتنه کوي چې د یو ښه درسي محیط برابرولو په موخه دې ستونزو ته رسیدګي وشي. خو تر اوسه پورې په 4-5 کاله کې موږ له دغو ستونزو سره مخ یو. کله مکتب یو ځای بوځو، کله بل ځای بوځو. اوس دا تاسو وینئ چې په دې تس ډاګ باندې 4-5 خیمو کې د شاګردانو سره په دې ستونزو په لمر کې تکلیف ورسره کوو. د عمران بابا زده کوونکي عمران، آرزو او راضیه وایي چې له دې وړاندې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کړي او د باد او باران پر مهال به یې ښوونځی رخصت و. یو خو سیند کې ډېره ګرمي ده او بل ځای نشته، تنګ ده، او نور د اوبو مشکل ده په دې ځای کې، او د تشنابو مشکل ده. موږ ته مکتب جوړ کړي او موږ ته د استادان راولي، کتابچې پرې راکړي چې موږ درس ووایو، په راتلونکي کې یو ښه ورځ جوړ شي. موږ په هغه ویلو کې درس ویلو، نه تختې ولې، نه هېڅ، نه پرشونه ولو. د دغه ښوونځي سرښوونکی رمضان وایي چې د تشکیلاتو د کمښت له امله یې 6 تنه ښوونکي په 10 ټولګیو کې زده کوونکو ته زده کړې ورکوي، چې له امله یې ډیری وخت د شاګردانو درسي ساعتونه خالي وي. دغه ښوونکی همدارنګه زیاتوي په داسې حال کې چې نږدې 80 سلنه زده کوونکي یې نجونې دي، خو هېڅ ښځینه ښوونکي نه لري. زنانه ښوونکو ته موږ ډېر ضرورت لرو، ځکه چې دلته موږ شاګردان چې دي دا مختلف دي، هم نارینه دي هم زنانه دي. په یو سیم کې تقریبا اندازاً 2 سیم په ناست په یوه خیمه کې، نو په یوه خیمه کې 2 سیم په یوه چار نه دي کېنولي، نو په یوه سیم کې به بیا هغه درس ووړي، سوړ به وایي، سوړ به استاد شاګرد پوه کوي. د پکتیکا ولایت د دفتر رئیس محمد عارف کټوازي د عمران بابا ښوونځي مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې په لنډ وخت کې به یې د خیمو او درسي او غیر درسي موادو ستونزې حل شي. هغه همدارنګه وویل هڅه به وکړي چې ژر تر ژره یې د ځمکې ستونزه هم حل کړي، تر څو ورته معیاري او مجهزه ودانۍ جوړه شي. دې ښوونځي چې متوسطه ښوونځی ده، نه به خیمې به په راتلونکي هفته کې ورته اکمال کړم. د پاکو اوبو ستونزه یې تر هغه نه حل کېږي چې څو ځمکې مشخصه شي، چې ځمکې مشخص و د پاکو اوبو، او په نهایت کې به کوښښ وکړو چې سږ کال یې د تعمیر چارې هم شروع کړو. له دې وړاندې هم د پکتیکا ولایت له ولسونو نه غوښتنه شوې چې په خپلو نجونو باندې زده کړې وکړي، خو ولسونه بیا وایي چې خپلو نجونو ته یې د زده کړې معیاري او منظم چاپیریال نه دی برابر. دوی وایي چې که چېرته د زده کړو یو منظم او معیاري چاپیریال ورته شتون ولري، دوی اماده دي د خپلو اولادونو، د نارینه اولادونو تر څنګ په خپلو نجونو باندې هم زده کړې وکړي.